مجنونه دا په سوچ کې روان یې. بابا زه د لیلا په عشق کې ترانې ویم او تا سره د خپلو اوښانو غم دی. په شرق د لیلا ولګي سړي د خپل کار روزګار سنبال کا. نه که نه بابا ما نه لیلا لوکه شوې ده او زه به د لیلا په آخ کې ګرځم را ګرځم. یاره کړه مجنونه تا پسې مې راوچاتله ودرېږه خبره مې ته دا کوله که نه چې څه کې کوم خوا روان یې. فرخانه را خوټې فرخانه زړه مې آخ آخ شو د لیلا په عشق کې ترانې ویم فرخانه یو قسم را سره وفا نه کوي لیونی یم په عشق کې فرخانه. ها مجنونه زه خو په خپل شیرینه پسې لیوني سپېلني ګرځم خو پیدا مې نه کړه. یا فرخانه په سپو باندې مات شي خپله شیرینې پسې وګرځه زه خو د لیلا په غم کې لیونی یم دا ته څه کې ظالمه. مجنونه ما سره غټه دوکه وشوه. څه دوکه در سره وشوه؟ شیرینه خو په ما مینه وه په ما پسې به لیونی ګرځېده خو زمونږ کلي ته یو سړی راغی اشرفی ورسره وي. نو زما غزوې خو لیوني دي دا اوس لا بل لیوني یو ځای شو خو زه په شرقتو لګي زه خو به تې ځمه زه هلکه بچي په مزه مزه. نه مجنونه هغې ما سره غټه بې وفایي دا وکړه چې دغه اشرفو واله سره وتښتېده. وای فرخانه زه خو اوس هم د لیلا چغې راڼې اورم. فرخانه سپږو رانه لیلا ماته کړه په سر کې سپږې شوي دي. ویم خفه کېږم تا هم ډېر زیات سوړ پنځه تا هم نه دي لامبلې. ما د پنځو میاشتو راسې د دې لامبلې سر مې د سپږو ډک دی خو د خپلو سپږو را سره پروا نشته فرخانه. مخکې را چې په یو ځای وګورو لیلا پسې ځه یا الله شیرینه را واپس شه دې خوا. څوک چې د مشرانو نه مني غر کېږي را واپس شه. لیلا زه د لیلا کړکې وړم. یا متې کرکې اورې زه خو یې چغې اورم چې ستا لیلا به چېرته وي. تا سره زما د لیلا څه غم دی فرخانه په سپو مات کې خپله شیرینه دې لټوه ما پسې مه راځه لکه زما لمن پرېږده. نه خبره دا نه ده د ما شیرینې خوښ یم تللې ده نو که ستا لیلا م پیدا کړم د هغې نه به تپوس کړو چې ستا مجنون خوښ دی او که فرهاد دې خوښ دی. خدای دې بېخته داړو وباسه لیلا مجنون در روان دی کوم ځای کې؟ نه لیلا فرهاد در روان دی. تاسو ما له نن سره هم نه دی کتلی پیم په شرق کې ولګي هغې کې خو دونه سپږې دي په درېیم کالو کې پاکېږي نه. او کتو ته څه ضرورت دی په خپله ترې رالوېږي الله دې غرق. داسې په بېترسۍ خو یې مه وژنه. نو څه وکړمه د غشو په لیندۍ ولم ښه په سورې یې وژنه. دغې د هوا خو ما ته داسې د مجنون ښکاري. زما هم زړه سقا شو داسې ډډوځې راخېږي راته ښکاري دلته چېرته را روان دی. په تاسو به سوړ درځي په ما باندې خو د مشقو د عنبرو نه سیوا خوږ لګي. بېغمه شه ستا او د هغه بې یو دی ځکه در باندې خوږ لګي موږ له مړه ګړو. چپ شه ګستاخي ګنې زندان ته به دې واړتومه تاسو خو زما وینځ یې ما له مجنون ولټوئ مجنون. لیلا شمه غواړم بیا به نه راځئ. مجنونه خبره واوره لږه هدې خوشه. لیلا پکې وګوره. لیلا په ګډو کې نه وي ګډو کې خري. خبره مې ته دا کوله که نه چې ته هم دلته ګرځه راګرځه که نه او زما ته خو لیلا معلومه ده چې کوم ځای کې زه هلته ورځم چې هلته وه تا راغواړم. هله شابه لیلا راله زر زر وګوره چې د اړه مې راټکور ته بېغمه شه ښه یعنې ډکې مې سیخونه روان دي. والله که رانه ووینې لیلا څه شوې؟ لیلا کوم ځای وې؟ لیلا په ډګو کې مې پیدا نه کړې. لیلا کوم ځای کې؟ ما خو وې چېرته ګډبانو سره به ګرځې خو تا خو زما عشق کې زما د عشق لمبې اړولې دي. لیلا راشه کنه لیلا. د پټي مالک راغی وي دلته ونه سمولې دا څه وې؟ دې مې اوس نه پرېږدي زه خو خپلې لیلا پسې ګرځم ظالمانو. لاړم
ټک ودرېږې دغه لیلا ده او دا لیلا د فرهاده ته دلته څه کې ویمه زه خو ډېر په سختو رالمه خو ګورې د دې لیلا او د مجنون یو کار یو شانتې دی کومه د دې نوم سوړ وینځي او د مجنون نوم ځي په دغه ځای کې تا نه ګټلې ده چې د دوی بین یو شان دی او ستا بین د دوی نه پسې ستا دی هغې ته څه بیا نه خوري خبره وره ته دې وینځې کله ناکله خو وینځه که نه او نو دا اووم جنم دی چې نه مجنون لامبي او نه دا موږ بیا څه ولمبو یو خبره ته کومه دا وجغنې وله کله ناکله که منځوه هغې کې دومره سپکې دي چې ګمنځ پکې ونښلي نو څلی وله ګمنځ کړو یو خبره ته کوم ګورې مجنون را روانه چې لیلا دنه ګورې ونه ویني او که دنه یې ولیده اشرفې ګورې بیا نه در کوم ته بېغمه شه بېغمه شه په دې تورو ګاټو بیا هم رانه ویني ني خو ته اشرفۍ نغدې ساته دا ګنډې بیا نه چې ډېرې ښې چې کومې جوړې به دله معلوم ته لیلا ته ووایه ای مجنون پرېږده ای فرهادو لیلا ګستاخي معاف خو هغه مجنون هغه نه واوړه ځکه چې هسې تا ته لاپې کوي قسم دی چې پرون هم ستاسو سپیس غلولی دی د پیو مجنون دی اوې دې فرهاد 4 غره چورې کړي د شیرینۍ دپاره 5 په تاله چورې د څه یارانه واچو زما د زړه نه تپوس وکړه او دا خولې دې یخ واکړه ته به په مرۍ کې د چرګوټۍ مردار شوی دی یم شپږ غرونه به د لور سوري کوم زه صرف او صرف سوري وباسم خو ته زما د عشق دې سمندر ته راودانګه د مجنون په شان نشي کولی د هغه نه چې کوم سوړ بیخیږي وی خدایا زه به مو نه لامبم خو ته چې کوم دی یو پیره زما د مینې د لاس له لاس راکه والله پیدلې درکړم مجنون زما مجنون دی راځه که اشرفې به در کوم زم دنه بېغمه شه اوه دا ته و چې په دې کې توتان راسنډې نه دا د دې شال دی ښه شال دی شال یې چا ته اچولی دی راځه مخه بېغمه شه قرباني خو راغی لیلا 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 څنګه ته وینځه لیلا لیلا مجنونه لیلا لیلا دا لیلا نه ده دا لیلا نه ده نه فرهاده دې ځای کې به راسره زیاتې نه کې لیلا مې 500 کاله بعد ولیده څنګه دې وپېژنده زه خپله لیلا پېژنم لومبیخې د بین نه پېژنم چې سول بین ته راغې دا خبرې ته کړو ته د مړه دوستي بچې ډایرکټ د بین نه پېژنې او دویمه خبره دا ده کو دا زما لیلا وي دا به په ما له لاس کې خپله نښه ایږدي نښه مجنونه ما سره خو څه نشته دی لیلا نه ده ګورې لیلا نه ده زما د سیډه دا 2 سپږې واخله مقه د ما سپږه وړقه لیلا ده ومې پېژنده لیلا مې وپېژنده فرهاده وی مجنونه یم په دې خبره به سره ګورې پړپین واچوم لیلا زما ده پړپین سوي وي فرهاده پړپین سي پړپین دی لیلا ونښته وخه اثر د باندې نه کوي دې ټیم کې په ما سر نه کوي فرهاده خدای دې بیخ بنیاد وباسه بس دی که نه دا خو د لیلا د وجې غږ نه کوم هغې چې ما اثر نه کوي نه نه بس دی ښه دنه دې ووالم څه کې لیلا ودې کته فرهاد ستا دپاره د سر نه تیر دی اوس مې مړی کړی دی نه مې دی په کار زما خپل لیلا مجنون ما ته پته ده چې سر کې دې سپږې ډېرې شوي دي ستا دپاره ما سپیشل د خادمو تیل راوړي دي ټولې سپږې به نه ایرې چې دا واله لیلا دا دیلم لږ ورکه لیلا دا وله ورکه دا وله ورکه رنګ یې تور شوی دی ورځ په ورځه بس لیلا به زه وځمه فرهاده مه کوه فرهاده څه کې وینځه دې په شا کړه خدای
پریږده فرخاده مه کوه ظالمه دا کریم یې دې ټیمبار را کړی دی که چاته دې ته سپین شوم د شګو دې لمبو والې مه کوه سزا سپین کړه خو زما خبر ګوره یاد ساته اشرفې یاد ساته بېغمه شه لیلا ستا دپاره به زه دا کریم استعمالوم او ځان نه به د څوارلسمې سپوږمۍ جوړوم هسې مجنونه بل څه نښه کېدی دا د بین نښه لرې کوي ځکه چې دا روان یې لکه د اسپې شاته بخار پرېښی موږ یې غرق کړو لیلا زه به راځم ستا د پلار نه به لاس اخلم په خپل لاس کې لیلا زه لاړم مجنونه خو چې راځي ګورې ولامبخه بلکل خو لیلا دا راته ووایه تا نه غلا چونډۍ جوړه شوې نه دا تان دې د کوم دوکان نه والې دی وی دا خو زما وینځو راوړی ماله ښه ده زه لاړم لیلا لاړم خو بیا داسې خیرن را نه شي مجنونه لیلا لاس ونیسه لږ که نه لاړم ښه ده بیخي وده لاړم راځه ورته ځو سلام علیکم ودرېږه زه یم سلام فرهاده داتۍ تا نه دا شیرینۍ هسې نه تله په تا پویه وه نه 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 هغه په ما نه وفي ځکه خو لاړه نو زړه دې رانه ویستو څه وې وایه یو خبره مې دا کوله که نه تاله چې کوم دی وختي ګورې مجنون تیل درکړو چې لیلا زلفې به اوږدېږي ته به څه کې بېغمه شه تا نه به خبره هېرېږي ما نه نه هېرېږي د اشرفو زور ما ته معلوم دی تیل څه کې چې هغه کریم مې بدل کړي کوم چې مجنون له ورکولی شور مه کو د هغه نه به هم دله بل شی پې جوړو دقه دقه منم دې وینځې یو وینځې یم ته چې کوم دی ملکه وې خو به ستاسې بېرته وینځه شوې دا کار وکړه که نه نو به تا ولې په اشرفو کې پټه کړم خو چې ګوره د عشق د سمندر غوڼ ماته پاتې شي او زه به کې لامبم نو کم دی یو 15 اشرفۍ خو راکړه نه ولې دې کام یو نسل نه وي درکړی هغه خو لاړې زه در به که نه وکړم ځکه خدای دې میرات کبارې تو که ګرېوان دې راله ډک کړو خفه نه شي ځه ځه ورته ښه ځه ځه بېغمه شه اوس به څوک راشي زه پناه شه اشرفۍ ته خو یې راکړه نو بیا به ګورو سپږو ماته کې غر کې کړو او مجنون په دې پسې لیونی لیونی ګرځي دا تیل وله وڅومږه چې دا سپږې مړې شي زما خو یې ګوتې ماتې کړې په مړې کولو په مزه وی نن سبا خلک ګوري نه خو صرف عاشقانې کوي دا نه ګوري چې سپږنه ده او که ورږنه ده دغې دا سرمن خو مې داسې سوځي خدای دې در باندې اور بل کړي سوځي وی دغې سرمن مې ډېره سوځي وایي دا څه چل پې وشو دا څه چل وشو سر مې اور اخیستی دی وی یجینۍ دا څه ټوکه پې وشوله وی سر مې اور اخیستی وی مجنونه خدای دې په سپو مات کا تا خو زه ګنجۍ کړمه لکه څه چل دی خیر خو دی مجنون راتې او که نه فرخاده سپۍ راپاتې شوي دي یو داسې کار دی که نه زما خو خېټه خرابه شوې ده په شیرینۍ پسې بس ځم راځم په دې بانسونو ورنه نه وځم داسې کې ای لیلا راله کریم را کړي دي راله چې هغه ولګو خو سپۍ راپاتې وی دا څنګه تیل یې راوړي وی مجنونه نو وګوره غونډه یې ګنجۍ کړمه وینځې نو موږ څه ووایو ستا ورسره مینه ده او ستا په اعتماد دی نو وی خدایه څه به کومه د نن سبا مجنونانو دقه کاري چې اوس به مې مجنون قبوله کړي او که نه شغل راوړو خود به دې قبله شي وی خدایه څه به یا وینځې ته دا وګوره دا خو به زما غونډې یخته اوس رواني خو چې هغه سپۍ لاړه په شلک دې ولګي فرخاده داسې کار دی که نه چې دا کریم یې را کړي دي او مه کوه چې د حسن نه جلبې ورته وښیم لږ دې ما یم راکړه لږ به زه هم ومږم نه 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 مه کوه بیا به په تا باندې مینه شي نه راکې نه نه پرېږده ومږم 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 پرېږده ستا په سټم ګویا تقریبا دوه درې چاته هغه خیرې پروت دی ښه ولې لاندې نه څه خوړې
داسې بګوانه مخ دې راله د ټبغي کونه جوړه کړه سوځي خیر دا اوس ټایم وسوځي بیا نه سوځي دا وای لیلا په ست دې ډکه ناقه نه خیروخېده لیلا یې څه نه کېږي الله لیلا چې کوم دوستان دي الله دې هغه غر کړي ایا لیلا کو خپه کېږي نه خو درنې خیرې ورته وکړه او وای مجلونه په پالج والې شي خدای دې د دوو د ناستو وباسه لیلا پخپو کې دې دا ډېرې مار کونډې لاره چلېده څنګه شکې چې خپلې معشوقې ته خیرې کوې خدای دې تورن کا تا لاله من کریم درکول خدای پاک دې لوپې لړۍ کا آمین زما د پاره ورته خیرې کوئ جنې ته مو ته څه وایه که نه په قهر اخته کي چې تا سره یې دا عمل وکړو وای پر خانه پړکې راله سیخونه را دنده کړه ورته دغه یو مخ دې ولاړو دا څه مخ دې چې بوځم راځه وو کې ور غوټه کم راځه بس راځه لیلا پد رات راوګه تا ته خو داسې د نه سړي زوی ښکارم نه ته سړي زوی یې نه نو لاسونه زار سرمن مې لاړه لیلا لیونۍ شوه بس وای کار پرېښود وای مجنونه وای یخته لاړل یخته ختم شو یا وینځ راتېزه شئ لیلا اواز پې راځي او د کنجې اواز راځي کوم ځای کې لیلا وای دا خو مجنون روان دی د اولو په څنډه کې دانې شماله دې مخ خراب کړی دی خو کوم ځای کې لیلا ډرلم لیلا تا خو زه په اخري عمر وشرمولم په کلي کې د سترګو د لګولو پاتې نه کړم وای د لیلا پلارم را روان دی تا په اخري عمر عشقونه شروع کړل و تا خدای د سره خلاصه کا یا د خدای بې انصافې دا څه کې د کلي دا خلک به څه وي بس عشق دی او ته عشق وای دا خو لیلا ګنجم را روانه ده ویښته خو تیالوتې دي دی له خپله لوبه دډه تېر کومه چې هر څنګه یي والله که مجنونه دا لیلا رانه خپله کړي عشق او عشق عشق څه ته وایي زه خو تا لیونی کړم د خدای بې انصافي یا خدای دې خلکه کچه وایم دا کوم ظالم وای لیلا ځمکې رانه غیبه کړې کوشش وې لیلا اواز دې نه خېږي اواز وکړه لیلا دا کوم کوروانې پکې زموږ ستا منځ کې راغی لیلا په اخره کې راله سترګو نظر بوټو لیلا خو زه تا په بین باندې پیژنم در روان یم لیلا خو زما د سترګو نظر م لاړ چې خو زه تا پیژنم لیلا بین دې راخلاصم لیلا تو خو په سر باندې م ګنجی شوې لیلا چې خدای دې د سره خلاص که ته څوک یې د اواز دې ولې برک شوې دې ډل دې خوړلې څه لیلا خدای دې د سره خلاص که لیلا کوم دا لیلا هغه د دې خوا راځئ دې خوا راځئ راخته شي هغه لیلا تی زه یم وایم نن دا فیصله ختمومه راځئ ورګه وای مجنون دا دی لیلا تا خدای په قهر د مولا تکا ته دا عشقونه په دې ساراګانو کې څه لکه په شرمونو دې وشرمولم ما زړه کار نه کوي د مجنون نه تپوس وکړه لیلا یې د اختونه خلاصه کړه ګنجۍ کړه ای وینډې ته خو د خپلې لیلا کټې کې خو د ما د مخ نه دې تپوس کړی دی ته یا د بریانې مسالې ترې راله جوړه کړه وایم ځان له غرق شي مجنونه وایم زما د سر نه هم د اوبو د چاټې سر جوړ کړی دی لیونی شپېلنې کوم خفه نه شي ښکاره هغه خو د کلام ګټه رسه پې دخل نه کوي یم دا ته وایې دا ستا پلار چې کوم دی ته خو عشق پالي نو دې لمبې والی چې دغه شوي دي په قهر راخته شي دې خپلو دار ته وکړه نو ملا فرخات داسې بیا مجنون ته ماته ووایه که نه چې هغه جنۍ دا ده او بابا دا زما لیلا ده
او مسماله وکې قبوله ده وایم قبوله څنګه ده زما یو شرط دی تا شرط ما ته منظور دی زما خوښه سړیا. خواچا خوښه. زما شرط دا دی چې ته به د ګودر نه سل منګي اوبه راډه کې چې سل منګي اوبه دې راډه کې کړي نو دا لیلا به درکوم زر ورته ښه وکړه په منځ کې ولاړې به دواړو بینو غرقه کړم او که نه چې دې ته به زه ولاړم ته به ګورې منګي شمارم دا خو دې راوانې د ټوپې ډزو کو خو زه به دا شرط پوره کوم ځکه چې زه به د لیلا مینه ګټم اتخاص په پوره کوم شواز بله ځئ صبر وکړه نه د ټیم مطابق په خبره کې د ټیم مطابق نیمه ګنټه کې به سل منګي دلته راوړي بس ټیک ده تیار یې وته بالکل منګي را دې خوا کې منګي به دې خو لومبي دا اوټه کې دا نه خوېدم منګي راوړه راځه لیلا الله زمانې توبې دا منګي خو داسې درانه دي نو دا به ډک سینګي مجنونه بیا ما نیمه ګنټه نو سل منګي به ډکې دوه مې نور راوړل او سمه پړی درته پرته ده ښه تکړه شه شابه رقیبه ګورو به بچې یم لیلا به درنه ووځم لکه داسې ونوې ما کې د مینې جذبه ده سل واړه منګي به درله ډکوم دا یو ځه بچه ځه هغه ته به شمېرم یو دی منګي را روان کړي دي خو لوبه ورته ګرانه ده وایم کیسې مه کوه منګي ږده مخې ته د لیلا خپو کېږده شاباش بیا شاباش عشق پته درته ولګي دا د نر بچي د نر بچي زه اوس هغه دوه منګي نور وروړم وروړه پسې هله شاباش بیا شاباش 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 خبر شیخه دا دې راغی په خطر ده په خطر شاباش بیا شابه اورېګته دا شقۍ زور درته معلوم ورشه اوس په دې دلتي پته لګي ابای لګي پته موږ لیاړه په بي باندې غرق کو دواړو شاباش شاباش کشه بیا شاباش کشه اخیری منګي پاتې دي دا بابا غم مه کوه شاباش بیا نه وخت یې 3 منټه پاتې شاباش وایلم شاباش بیا خیره دی خو د دم ټیم اخیری راته الله ښکاري پکې خیر واچي ان شاء الله نصیب مجنونه خپې راټینګه که خیرې منګي دي بیا به لیلا ستا شي ځه ډکه لږ یم ډاډ بیاټه پکې کړی نه ویم لیلا غم مه کوه مجنون به ګټي وای مجنون اخیره منګي دې زر کوه زور لګوه ګټې به انشاءالله سا رانه خیږي لیلا ما ته پرېږدي دا دې شي کړي بیا منګي ډکه زر کوه یو منټې لا منګې خو یې پورته خو فرهاد غرق والا زه لوبې بایللې ده یو منټې زر راځه شاباش شاباش مجنون کوی زما بچي زما شاباش تکشه دې کلکې لګوه راځه ولې لیلا خو د فرهاد شوه مجنون غرض کړم وای لیلا دې په شاکو لګي پاک را کول بره وټه وای